الله الرحمن الرحیم. نن د مایکروسافت ورډ څلورم درس ده. راځو مایکروسافت ورډ خلاصو. له هغې څخه وروسته بلینک ډاکومنټ خلاصو. موږ تېره ورځ په فایل باندې خبرې کړې وو او تر سیف او سیفزه پورې کار کړی وو. نن به په پرنټ او ایکسپورټ او کلوز دې مسایلو باندې وغږیږو. ګورې ما تېره ورځ تاسو ته سیف او سیفز وویلی چې په دې کې موږ تاسې کولی شو فایل ځان سره سیف کو. فرض که ایکول لیکو او وروسته دغه پاراګراف لیکو. کنټرول ایس د سیف شارټکټ دی چې کله کنټرول ایس ووهئ له هغې څخه وروسته فایل چیرته غواړئ سیف کوئ. فرض کې ډیسکټاپ کې سیف دول غواړم نو ډیسکټاپ ورته انتخاب کوئ او سیف ورته ووهئ. ګورئ زه دا منیمایز کومه ما سره فایل درته سیف شو. دومه طریقه یې دا ده چې د کویک ایکسس ټولبار له طریقه هم کولی شئ او فایل سیف کوئ او د فایل ټیب څخه راځو سیف ته له دې څخه هم کولی شئ چې سیف کوئ. شارټکټ یې کنټرول ایس دی. سیف از ما تاسو ته وویلې چې موږ یو فایل په څو نومونو باندې سیف کولی شو. فرض که هغه فایل یو ځل دا فایل موږ یو ځل سیف کړی سیف از وهو او لوکیشن ورته انتخابو چې په ډیسکټاپ کې سیف که او همدغه نوم ورته ورکوو خو اخره کې 02 ورته اضافه کوو او سیف کوو لکه نوم ورته چینج کوو. ګورې زه چې دا منیمایز کړم فایل یو فایل دی ولې ثبت شوی په دوه نومونو باندې دی. نو د سیف او سیفز دا کارو چې یو فایل غواړي په یو نوم باندې سیف کوي نو کولی شي چې سیف کوي ولې سیف اس په واسطه باندې به یو فایل تاسو کولی شي چې په څو نومونو باندې سیف کوي. دا ځکه ډیلیټ نشته دلته اوپن ده چې کله فایل اوپن وي او ته غواړې ډیلیټ کړي دا میسیج درکوي وایي the action can be completed because the file is open in word. چې فایل خلاص یې هغه نشي ډیلیټولی. چې کله هم فایل تاسې بند کړئ او بیا یې سلیکشن واخلئ او ډیلیټ یې کړئ بیا ډیلیټېږي. نو بیا هم راځم ورډ خلاصوم او بلینک ډاکومنټ اخلم. له دې څخه وروسته پرنټ دی. ګورئ پرنټ زه راځم دلته فرض که IT انفارمیشن او له هغې څخه وروسته زه یو لیکل کوم فرض که 200 پاراګرافه. صحیح شو. دا 200 پاراګرافه لیکل ما وکړه. که تاسې دلته زه دا کلیر کوم کنټرول ای کوم پرته له دې کنټرول ای دا بېرته ډیلیټوم. که تاسې دلته ایکول ولیکئ او RAND ووهئ که تاسې دلته هر څومره عدد ورکئ فرض که 200 ورکئ 300 ورکئ 200 ورکئ نو دا تاسو ته 200 پاراګرافونه ډېر نه لیکي. زه ورته 250 لیکم. که تاسې هر څومره ورته هلته ارقام ورکئ دا به د 200 پاراګرافونه ډېر تاسو ته نه لیکي. 18 پیج یې ماته ولیکه او دغومره ورډس دي 9560 ورډس. دغه معلوماتونه ما سره په دې ورقو کې دي غواړم زه دا پرنټ کړم. نو یو خو کویک ایکسس څخه کولی شم چې پرنټ پریویو وګورم. پرنټ پریویو مخکې له پرنټ نه یو ورقه یا یو فایل چې موږ لیکلی یا هغه کتلی شو او هم تغییرات پکې راوستلی شو د پرنټ اپشنو کې. خو زه به تاسو ته هماغه پات در وښیم چې نارمل اوریجنل پات د فایل ته به راشئ غواړم دغه ورقې پرنټ کړم فایل ته به راشئ او وروسته به پرنټ ته راشئ. ګورئ دا کله چې پرنټ ته راغلو دلته یو څه خبرې دي. اول خو یې دلته کاپیز لیکلي دي. ما سره ټول زه اوله ورقه کې ولاړ یم ټول راسره 18 ورقې دي. زه دا یو چپټر د غواړم دا زه 2 نقله چاپ کړم 15 نقله 6 نقله هر څو چپټر چې تاسې غواړئ د دغې ورقو څخه چاپ کړئ 6 ورته ووهئ پرنټ ورته ورکړئ نو دا به تاسې ته همدغه 18 ورقې 6 چپټرو کې چاپ کړي. یعنې 6 چپټره په 18 کې څو ورقې کېږي لکه هر یو
چپټر به 18 ورقې. نو نمبر اف کاپی څخه هدف دا دی زه دا بیرته ورته یو کوم. بعد چې پرنټ ووهې نو دا پرنټر سره چې ستاسو کمپیوټر وصلي پرنټ شروع کیږي. پرنټر خو مختلف پرنټرونه دي. وایرلیس پرنټرونه شته دي، کیبل پرنټرونه شته دي. چې کله هم پرنټر د لاین په وسیله خپل کمپیوټر سره وصل کړئ نو هلته سی ډي درنه غواړي. سی ډي پکې اچوئ. هر پرنټر چې اخلئ ځان سره یو سی ډي لري. چې کله هم سی ډي واچوئ سی ډي انسټال کړه پرنټر نوم به یې دلته راځي او د شین ټیګ ورسره یي، چک ورسره یي چې یعنې دا پرنټر تاسې انسټال کړی. اوس موږ سره خو پرنټر انسټال نه ده، دا فایلونه غواړم پرنټ کوم. فرض کړه دا پرنټر دی زموږ سره مایکروسافټ پرنټ پی ډي اف. چې کله هم دې باندې کلیک وکړم نو دا به موږ سره پرنټ شروع شي او دا ورقې به موږ سره ټول پرنټ کړي. دومره خبره دلته یعنې دلته پرنټر انتخابولی شو. چې کله پرنټر موږ تاسې انسټال کړو نو دلته یې موږ ته شو کوي او همالته هماغه پرنټر انتخابو او پرنټ پیک کوو. کیدای شي یو وخت کې یو کمپیوټر سره 2 پرنټرونه وصل وي نو دلته به انتخابولی شئ. هر پرنټر خپل ماډل لري چې تاسې انسټال کړی تاسې ته راځي چې دغه پرنټر دغه ماډل، دغه پرنټر دغه ماډل، کوم یو کې غواړئ چې دا پرنټ وشي تاسې ورته انتخابوئ. انتخاب نه وروسته ورته پرنټ وهئ هغه تاسې ته پرنټ کوي. وروسته دلته سیټینګز دي د پرنټر د پرنټ پورې مربوط سیټینګز دي. پرنټ یعنې ورقه چې موږ تاسې چاپ کوو او وباسو یې که نه د پرنټر په ذریعه. پرنټ آل پیجز ګورئ دلته زه اوله صفحه کې ولاړ یم او ټول ما سره 18 صفحې دي. که زه په دې حال کې پرنټ ووایم نو ټول ورقې یا ټولې صفحې به ما ته پرنټ کړي. خو که زه دلته راشم دلته ګورئ ځینې نور اپشنونه هم شته. پرنټ آل پیجز خو ټول راته پرنټ کوي. پرنټ سلیکشنز ګوره پرنټ سلیکشنز موږ ته څه شی کوي. زه راځم بیرته زه وایم دغه 18 صفحو کې چې دی دغه ځای ما ته ډېر زیات مهم دی. یوازې همدا راته پرنټ کړه. دې باندې سلیکشن لګوم او وروسته کنټرول پی کوم. کنټرول پی چې دی د پرنټ شارټکټ دی. چې کله کنټرول پی مې کړه د هغې څخه وروسته زه راځم آل پیجز ته او ګورئ دا اوس موږ سره آن شو، مخکې آف و. پرنټ سلیکشن چې دا مې ورته پرنټ سلیکشنز دلته سیټینګ کې انتخاب کړو. اوس چې پرنټ ورکوم دغه 18 ورقونه چې دی یوازې هماغه ځای چې ما سلیکټ کړی هماغه راته پرنټ کوي او نورو سره کار نه لري. نو دلته د پرنټ سلیکشن څخه هدف دا دی آل پیجز ټول پیجونه موږ ته پرنټ کوي. پرنټ سلیکشنز چې څومره پیجونه وي هر ځای چې موږ ورته هر یو ټکسټ چې موږ ورته سلیکټ کړی چې دغه ماته پرنټ کړه نو پرنټ سلیکشنز ورته ووایي هماغه ځای تاسې ته پرنټ کوي. که تاسې 20مه ورقه کې یاست یا 5مه ورقه کې یاست یا 10مه ورقه کې هر ځای کې چې ټکسټ سلیکټ کړی وي هماغه سلیکشن به تاسې ته پرنټ کوي. دریم دلته دی پرنټ کرنټ پیج. ګورئ پرنټ کرنټ پیج څخه هدف دا دی زه اوس ولاړ په اوله صفحه کې یم. کله چې زه راشم دلته پرنټ کرنټ پیج ورته ووایم همدغه اوله صفحه ما ته پرنټ کوي او نورو سره کار نه لري. فرض که زه راځم دا اوله صفحه نه زه راځم 6مې صفحې ته کرسر دلته دروم وروسته راځم کنټرول پی کوم پرنټ کوم نو دلته راځم پرنټ کرنټ پیج مې چې ورته ووایم ما ته به کومه صفحه چاپوي 6مه صفحه ځکه ولاړ په 6مه صفحه کې یم. یعنې کرسر چې زموږ او ستاسې په هر یو پیج کې وي او پرنټ کرنټ پیج مې ورته ووایم هماغه پیج یا هماغه صفحه به موږ ته پرنټ کوي. نورو سره به کار نه لري. خدای دې وکړي تاسو سره فایل کې 200 ورقې. څلورم دلته دی کسټم پرنټ. ګورئ کسټم پرنټ باندې چې کلیک وکړو ما سره ټول دي 18 صفحې. زه غواړم چې ما سره یوازې 5مه صفحه پرنټ کړه. 5مه ورته انتخابوم او پرنټ وهم هماغه 5م پیج ما ته پرنټ کوي. خو که زه ووایم چې ته داسې کار وکړه 5م راته څه پرنټ کړه 7م پرنټ کړه 9م پرنټ کړه 11م پرنټ کړه. اوس چې زه پرنټ وواهم دغه 18 صفحونه به یوازې 5م 9م او 9م او 11م به ما ته پرنټ کوي. خو دلته چې تاسې کسټم پرنټ ته راځئ او د پیج نمبر یې ورته ورکوئ باید په منځ کې دا منفي علامه یا هایفن اضافه کوئ. نو په کسټم پرنټ کې موږ تاسې کولی شو چې مشخص پیج نمبر یې ورته ورکړو هماغه موږ تاسې ته پرنټ کوي. له دې نه لاندې چې دی دې سره تاسې
غرض مه کوئ ځکه ډاکومنټ انفو چې ورته انتخاب کړي دغه ډاکومنټ د هغه فایل چې کوم پراپرټیز لري هغه هم تاسو ته پرنټ کوي سټایلز دی آټو ټیکس انټریز دی دې چیکونو سره غرض مه کوئ دا بای ډیفالټ هم داسې خپل حال کې پرېږدي دې کې فقط مهم هم دا و چې آل پیجز غواړئ پرنټ کړئ یوازې سلیکټ شوی ټیکس غواړئ پرنټ کړئ کم پیج کې چې ولاړئ کرنټ پیج هغه غواړئ چې پرنټ کړئ کسټم پرنټ 20 ورقې دي کم ورقې غواړئ پرنټ کړئ ورته عدد ورکوئ ورته همغه درته پرنټ کوي له دې څخه وروسته دلته موږ تاسې پرنټ ون سایډډ دی ګورئ دلته مینولی پرنټ اون بوث سایډ پرنټر یې په دوه رقمه دي یو داسې پرنټر دی چې یو سایډ تاسې ته د ورقې یو مخ تاسې ته پرنټ کوي ځینې پرنټر دي مخ او شا ورقې تاسې ته پرنټ کولی شي که تاسې داسې یو پرنټر ولرئ چې هغه مخ او شا پرنټ کوي او غواړئ چې یو چپټر مخ او شا پرنټ کړي نو دلته به راشئ ورته نو بوث سایډ به ورته انتخاب کوئ چې انتخاب هم که ګورئ دا به تاسې ته مخ او شا پرنټ کړي او که پرنټ ون سایډ ورته انتخاب کوئ نو یوازې یو مخ به درته پرنټ کوي دا هغه ساده پرنټر دي چې یوازې یو مخ پرنټ کوي خو که چېرته تاسې سره هغه پرنټر چې دوه مخه چاپوي هغه تاسې سره نه وي او یوازې ساده پرنټر وي چې یو مخ چاپوي او تاسې غواړئ یو چپټر مخ او شا چاپ کړئ نو دې دپاره به پرنټ آل پیجز ته تاسې راشئ او دلته موږ تاسې یو دوه اپشنې نور هم لرو اونلی پرنټ آډ پیجز او اونلی پرنټ ایون پیجز تاسې به ورته اول انتخاب کې اونلی پرنټ آډ پیجز دا چې ورته انتخاب که د دې چپټر نه به تاسې یو پرنټ واخلئ چې کله مو د دې نه یو پرنټ واخیسته بیا به همدغه پرنټ شوي بیرته سرچپه پرنټر ته ورکړئ او بیا به راشئ ورته دا چک آن کړئ چې پرنټ اونلی پرنټ ایون پیجز او بیا ورته پرنټ ورکړئ نو په دې رقم به تاسې کولی شئ چې د خپل چپټر مخ او شا چاپ کړئ په یوه ورقه یعنې یو ورقه کې مخ او تر شا هم لیکلي مخ او شا چاپ کړئ نو دا د ساده پرنټر دپاره د حل لار ده بل دلته لرو کولیټډ ګورئ د یو نه شروع تر 12 پورې ما سره دلته لیکل دي که زه غواړم چې دغه 12 ورقې دوه چپټره چاپ کړم یا یې 3 یا یې 4 چپټره غواړم چاپ کړم فرض کړم دې چپټر نه 4 د 12 ورقو نه غواړم 4 چپټره چاپ نو دلته زه راځم کولیټډ ورته انتخابوم کولیټډ په دې معنی چې تا ته به لکه 1 2 3 دلته تیار تاسو ته لیکلی هم دی 1 2 3 په دې معنی دی چې دا چپټر چې 12 ورقې دي ته غواړې 4 چپټره دا چاپ کړي نو تا ته به په مسلسل شکل له اول نه تر 12 یو ځل پرنټ ورکوي هغې نه وروسته بیا د اول نه شروع کوي تر 12 پرنټ ورکوي بیا دریم ځل د اول نه شروع کوي تر 12 پرنټ ورکوي په دې ترتیب باندې تا ته پرنټ وباسي کولیټډ حالت کې خو که چېرته ته ورته انکولیټډ انتخاب کې نو دا ګورئ ما ورته ویلي چې 4 کاپي راته وباسه دا په دې ترتیب یې اوس درته پرنټ کوي چې د هرې ورقې نه 4 کاپي په یو ځل درته وباسي 4 کاپي پرنټ د دې اول پیج نه وباسي بیا دوم پیج نه درته 4 کاپي وباسي بیا دریم پیج نه درته 4 کاپي وباسي په دې رقم یې درته پرنټ کوي نو ستاسو چې هر رقم خوښه وه نو تاسې کولی شئ کولیټډ یا انکولیټډ هماغه ورته انتخاب کوئ وروسته پورټریټ اورینټیشن دی او لینډسکیپ دی دا ورقه چې تاسې پرنټ کوئ دا خو همیشه پورټریټ یا داسې عمودي حالت کې نه کله کله افقي حالت کې هم ضرورت کېږي ځینې ټیبلې وي ځینې چارټونه وي چې تاسې ته ضرورت وي چې لینډسکیپ یې پرنټ کړي پورټریټ کې نه کېږي نو بیا هغه تاسې راځئ دلته لینډسکیپ ورته انتخابوئ همدا لیکل به ماته په لینډسکیپ کې پرنټ کړي که پورټریټ نه پکار وي پورټریټ ورته انتخاب کوئ پورټریټ په دې رقم یې پرنټ کوئ وروسته لیټر دی ګورئ موږ او تاسې مختلفې ورقې لرو خو ډېر مشهورې پکې I4 دی I4 او لیټر چې دا ډېر زیات په اداراتو کې استفاده کېږي لیټر او I4 دلته موږ تاسو ته چې دغه پرنټ وباسي کم یو لیټر کې څه رقم ورقه کې دا پرنټ وباسي زه ورته وایم لیټر نه I4 کې وباسه دلته یې لیکلی دی چې لیټر 8.5 په 11
انچو کې اندازه لري. همدا ډول i3 چې دی 15.3 په 8.20 کې سایز لري. i4 په دې خو ډېر زیات استعمالیږي لیټر او i4 دا چې معمولا چې دی په i4 کې پرنټ ټو باسي ښه راځي یا لیټر یا i4. نو دلته تاسې پیپر ورته انتخابولی شئ چې څه رقم ورقه کې څه رقم لیټر کې تاسې پرنټ ټو باسي هماغه ورته انتخابوي او پرنټ ورکوي هماغه کې ورته پرنټ کوي. وروسته نارمال مارجنز دي. مارجنز چې دی دغه د ورقې څنډو ته ویل کېږي. ټاپ طرف ته، باټم طرف ته، رایټ طرف ته، لیفټ طرف ته دغه سپین ځایونه چې دي دې ته مارجن ویل کېږي. که زه دلته راشم نیرو مارجن ورته نارمال مارجن چې دی ټاپ طرف ته باید 1 انچي، باټم طرف ته باید 1 انچ خالي وي، لیفټ طرف ته 1 انچ خالي وي، رایټ طرف ته 1 انچ خالي وي. ګوري 1 انچ خالي دی دا ټکس په منځ کې لیکل شوی ښه ښکاري. که چېرته نیرو ورته انتخاب کې ګوري نیرو ټاپ طرف ته 0.5، باټم 0.5، لیفټ 0.، ټول طرفونه 0.5. که دا ورته انتخاب کې ګوري دا لیکل دلته 0.5 سایز څه شو ځای پاتې شو ټاپ طرف ته، رایټ لیفټ طرف ته، یعنې څلور خواو ته چې دی 0.5 انچه ځای سپین پاتې شو. که چېرته ته وایې چې ماډریټ دلته تیار لیکل شوی چې ټاپ به دومره سپین پاتې کېږي، باټم دومره، لیفټ دومره، رایټ دومره. چې دا انتخاب کې دا په دې رقم دی. که وایډ انتخاب کې هغه په دې رقم دی. که میرډ انتخاب کې هغه په دې رقم دی. که آفیس ډیفالت انتخاب کې هغه په دې رقم دی. یعنی هر رقم مارجن چې ستاسې خوښه وي تاسې دلته انتخابوئ. نارمل چې لیکل شوی زه هم دا نارمل ورته انتخابوم. که چیرې په دیو کې دا یو هم ستا خوښ نه شو نو کیسټو مارجن ته راشه. چې کله کیسټو مارجن ته راغلی دلته کولی شي چې په خپله خوښه بیا ورته مارجن ورکړي. ټاپ طرف ته څومره مارجن ورکړي؟ زه ورته وایم ټاپ طرف ته داسې کار وکړه چې 0.2 ټاپ طرف ته ورکوم، همدا ډول 2 انچه لیفټ، باټم هم 2. دلته پریویو تاسو ته شو کوي هم دغلته، او همدا ډول رایټ طرف ته هم 2. صحیح ده. کوم ورقه کې لینډسکیپي که پورټریټ زه ورته وایم دا پورټریټ صحیح دی. وروسته اوکې کوم ګورئ په دې رقم شو. یعنې دا یو کیسټو مارجن ده چې موږ خپله ورته انتخاب کړه. په دې کیسټو مارجن کې یو بله خبره هم ده. زه راځم بیرته دا نارمل انتخابوم. چې کله مې نارمل انتخاب کړه هغې نه وروسته چې دی زه راځم دغه چپټر چې جوړوي دا چپټر سنجاق کېږي، یا به د ټاپ د خوا نه سنجاق کېږي یا به د لیفټ سایډ طرف خوا نه سنجاق کېږي. که چېرته ستاسې دا لیکل د لیفټ سایډ طرف ته نږدې نو دلته چې تاسې سنجاق وهئ بیا لیکنه نه معلومېږي. فرض که زه راځم دا لیکل چې دی له رورل نه هم دا کار کولی شو. زه دا دغسې ته راوړم او وروسته کنټرول پی کوم. اوس که دا چپټر زه په دې رقم باندې پرنټ کړم نو ځکه لیفټ طرف ته غواړم سنجاق یې کوم چپټر ته یې جوړ کړم، خو دلته دا لیکل پټېږي که نه. نو دا لیکل چې پټېږي د حل لاره چې دی چې باید دلته موږ تاسې ګیټر ورته ورکړو، اندازه ورته ورکړو. نو زه راځم بیرته دغه کیسټو مارجن ته راځم او په کیسټو مارجن کې دلته ګیټر په نوم دی. زه ورته همداسې کار وکړه چې دلته ګورئ په دې ځای کې تاسو ته شو کوي د سنجاق دپاره ځای څومره ځای ورته پرېږدي. یو که هر څومره ستاسې خوښه وي هماغومره ورته انتخاب کړئ. فرض که زه راځم ورته انتخابوم دلته 1 انچ او اوکې کوم. دا خط ګورئ موږ ته د پله ولاړه سنجاق دپاره یې موږ ته ځای سپین کړه. نو دا هم ډېر مهمه خبره ده چې کله چپټر تاسې جوړوئ نو دا بې ضرورت دی. او آخر برخه چې دی 1 پیج پر شیټ. ما خو i4 ورقه انتخاب کړی دی. په هر شیټ کې څو ورقې درته پرنټ شي؟ زه وایم 2 پیجز. که 2 پیجز دلته انتخاب کړم i4 ورقه کې نو هغه به یې نه لوستل کېږي. خو که زه دلته راشم او ورقه ورته i5 انتخاب کړم چې غټه ورقه ده او بیا ورته زه ووایم چې پر شیټ کې 2 ورقې راته چاپ پرنټ کړه نو بیا صحیح دی، ستونزه نشته. ورقه لوی 2 ورقې چېرته چاپ هم کړي بیا لوستل کېږي. 6 3 2 هر څومره چې ستاسې دغه د ورقې سایز لوی په هماغه اندازه تاسې کولی شي چې په یو ورقه کې څو ورقې پرنټ کړئ. نو زه بیرته راځم. دې پورې انشاءالله د نن دپاره درس بس ده. پرنټ کې ډېرې خبرې وې. هیله مند یم چې دا ویډیو یو ځل 2 ځل وګورئ او د پرنټ په مسایلو باندې ځان پوه کړئ.
ان شاء الله سبا په باقي موضوعاتو باندې خبرې وکړو.